بنیادي تور چې د ارمان لوڼی د جنوبي پښتونخوا د لوڼي علاقې سره تعلق لري. د دې قبیله هم لوڼي ده، خو د ډېر په کوچنیوالي باندې دی راغلی و سنځاوۍ ته. په سنځاوۍ کې د بیا بنیادي ژوند کړی دی، تر 10 تر FSC پورې د حالت سبق ویلی دی. له هغه پس بیا دی کوټې ته تللی دی، خو کور چې دی د کلاس افلا ته له تېرو 6 میاشتو څخه د کور په کلاس افلا کې دی. د ده قبر موږ ګورو لګیا دا وخت له نورې مقبرې نه یا مړستون چې دی هغې نه بیل دی، ځان ته ده لږ اوریا ده ترې. وجه څه ده؟ دا وجه یې ده چې موږ کله په کوم ماښام باندې چې موږ دلته دی د لولای څخه راوړو، د ده له کورنۍ سره موږ مشوره وکړه چې تاسو یې چیرې ښخوئ، چونکې ستاسو ابایي چې کوم قبرستان دی هغه خو په سنځاوۍ کې دی، او که تاسو لوڼي ته وړئ نو دوی راته ویلي چې که موږ دلې په کلاس افلا کې موږ ښخوو، په دې خاطر چې دا کلاس افلا چې دی دا د جنوبي پښتونخوا منځ هم دی، او بیا د قبرستان له دې نورو قبرونو څخه ځکه موږ بېرته را جوړ کړو چې زموږ د ملګرو او د دوی د کورنۍ دا خواهش و چې موږ به د ارمان لوڼي پر قبر باندې مزار هم جوړوو، او ورسره به د هغه له قبر سره چې کله به موږ وس پیدا کړو، توفیق پیدا کړو، نو د ارمان لوڼي په نامه باندې به یو کتابتون د ده له قبر سره جوړوو. په دې خاطر باندې د دې نور قبرونو څخه هم راپرته دی، او جلا هم ځکه چې دی موږ په دې ته ورکړی دی، د کلاس افلا خلکو ورکړی دی. دا کلاس افلا خلک غواړي چې ده په باندې مزار جوړ کړي او ورسره لایبرري یعنې ارکایو دلته جوړه کړي. بالکل، او دا د کلاس افلا خلک غواړي، او په دې حواله باندې د کلاس افلا نواب ایاز هم خواهش ظاهر کړی دی چې زه غواړم چې د ارمان لوڼي قبر جوړ کړم او د لایبرري دپاره خپل وس و توفیق ترسره ګډ کړم. تاسې ملګری و، نږدې ملګری مو، د ده فکر افکار په حواله سره، د ده لیک لوست په حواله سره، او څومره ارزومن و تعلیم طرف ته، علم طرف ته، او د پښتون قام دپاره ده څه غوښتل؟ ارمان لوڼی د ده ټول ژوند که سړی وګوري، د ده ټول ژوند چې دی هغه له مبارزې نه ډک دی، که هغه د خپل د تعلیم په حواله سي، او که بیا د کورنۍ د ژوند د جوړولو په حواله سي، که د کور د خویندو د تعلیم په حواله سي، دا ټول یو جدوجهد دی، یو مبارزه ظاهروي، او د دې په شا باندې هغه قومي جذبه ده کوم چې یو سپېڅلی قومي مبارز غواړي چې خپل قام، خپل ولس، خپلې کورنۍ څخه شروعات واخلي، او خپل قام ولس ته چې د علم ورکړي، د علم سره ډېره زیاته مینه وله. هغه په دې دا ثبوت دی چې په ډېر مزدورۍ کې، په ډېره خوارۍ کې ډېرې مزدورۍ هم کړي دي. ارمان لوڼی درزي هم پاتې سوی دی، ارمان لوڼی منشي په پمپ کې پاتې سوی دی، ارمان لوڼی ډرایور هم پاتې سوی دی، خو ارمان لوڼي په دې خپل سخت ژوند کې دومره زیات ځان په علم باندې منور کړی دی چې په دې اوس وخت کې ارمان لوڼی پروفیسر و د پښتو، او ارمان لوڼی چې و هغه ښه لیکوال دی، او ښه مزاحمتي شاعر و، مزاحمتي لیکوال و، افسانې به یې لیکلې. د موجوده وخت کې د پښتو ډپارټمنټ کوټې یونیورسټۍ څخه د MPhil هم ډګري کوله، اوس یې تیسیس کمپلیټ ولو، په اخري مراحلو کې ولو. نو دا ټول شیان د ده مبارزه، د ده جدوجهد د قام دپاره، د قام د خواخوږۍ دپاره ظاهروي چې دوی دومره زړه کښونکی حالت هر وخت به ولو چې دی چې چیرې به د پښتانه قام خبره کېدله، کوم چا به کوله، کوم تنظیم به کوله، نو دی به په مخکې روان و. د هغه مثال دا دی چې په 2014 کې د ادبي تنظیمونو یو غټ تنظیم جوړ سو، پښتانه مترقي لیکوال، د هغه دی په اول ځل د جنوبي پښتونخوا جنرال سیکرټري وټاکل سو، بیا پس چې الیکشن وسو بیا مرکزي جنرال سیکرټري تر اوسه پورې، او له دې وروسته چې بیا په 13 جنوري کې، په فبروري کې چې بیا کله د پښتون تحفظ مومنټ منځته رالو، نو بیا ارمان لوڼی پکې ډېر زیات مخته روان و، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی هم و، او دا ټول د قام سره مینه او د قام سره درد چې ولو ظاهرولو، او د پښتانه قام د احمد شاهي جغرافیې خواهش درلود چې پښتون قام لر او بر سره یو سي، او د احمد شاهي جغرافیه موږ یو ځل بیا پښتنو ته وښکاره کړو، او دنیا ته دا وښکاره کړو چې پښتون چې دی هغه یو دی، او پښتون پر امنه قام دی. او له دې سره پلس پوینټ دا ولو چې ارمان لوڼي د تشدد د مبارزې څخه بالکل ډېر نفرت لرلو، د مینې باندې له مینې سره یې مینه لرله، له امن سره یې مینه لرله. د عدم تشدد د مبارزې که زه ووایم چې ډېر کلک علمبردار و، نو غلط به نه یم. پښتانه مترقي لیکوال ملګري دا یو عزم سره کړی دی چې که چا دا کار کاوه که نه کوو، نورو پښتنو که له موږ سره مرسته کوله که نه وه، خو موږ د پښتانه مترقي لیکوال پر فورم باندې به موږ لګیا یو، موږ به د دې دپاره کار کوو، او چې موږ په دې باندې وتوانېږو چې موږ د ارمان لوڼي په نامه باندې د ده له قبر سره یو کتابتون جوړ کړو، او موږ بالکل په دې کې زیات مخلص یو. انشاءالله موږ یقین لرو چې موږ په یو کال کې دننه په دې باندې وتوانېږو چې دا کار وکړای سو.